د رحیمي ټک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د ګنټۍ دغه نښان کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسې ورسیږي. که غواړئ د چا د ګیلري لاک خلاص کړئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه، زه رحیمي، تاسو ټول ته په رحیمي ټک یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ ویډیو زه څنګه کولی شو هغه لا کوم چې چا فیسبوک ته لګولی، ګیلري ته لګولی یا هم واتساپ ته لګولی، څنګه کولی شو هغه له منځه ویسو. څنګه چې تاسې اوس وینئ دا زموږ فیسبوک ته ما فیسبوک ته لاکر لګولی دی او یا هم ګیلري ته که راسو هم ما لاکر لګولی. څنګه کولی شو د چا څخه د تلفون څخه دغه لاکر ایسته کړو او هېڅ شی به هم نه ډیلیټېږي او هېڅوک به هم نه پوهېږي. دا ډېر اسانه طریقه ده، خو د طریقې ښودلو څخه مخکې تاسې ټول څخه یوه هیله دې څخه ناوړه استفاده مه کوئ. زموږ ټولې طریقې یوازې او یوازې ستاسې د پوهاوي لپاره دی. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ سیټینګ ته یا د موبایل تنظیمات ته. کله چې تاسې سیټینګ ته لاړاست د موبایل تنظیمات ته لاړ شئ، تاسې به دلته یو په 8 نمبر باندې تاسې به 8 نمبر باندې کوم آپشن ووینئ، ایپس به لیکلی، ایپس دا به کلیک کړئ. کله چې تاسې ایپس کلیک کړئ دلته به تاسې سره هغه ټول اپلیکیشنې وښایي کوم چې ستاسې په تلیفون کې اوس فی الحال انسټال دی. دلته به ټول هغه اپلیکیشنې راسي، خو ګورئ دلته به تاسې کوم اپلیکیشن انتخابوئ، دلته به تاسې هغه اپلیکیشن انتخابوئ یا هغه نوم به انتخابوئ کوم چې د لاکر نوم ده. مثلا اوس ما خپل تلیفون ته دا سی ایم ایپ لاک لګولی، دا تاسې وینئ دغه ما خپل تلیفون ته دغه لاکر لګولی دی. نو دې لاکر کې ما فیسبوک هم لاک کړی، ګیلري هم لاک کړی، داسې نور لاکر هم شته لکه ایپ لاک سو، ګیلري والټ سو، داسې نور. نو کله چې تاسې سیټینګ ته رالاست، سیټینګ به خلاص کړئ، ایپس ته به لاړ شئ. کله چې ایپس ته لاړاست اوس به دلته د لاکر نوم پیدا کړئ. زموږ د لاکر نوم د سی ایم ایپ لاک، څنګه چې تاسو وینئ دغه دی سی ایم ایپ لاک، دا زموږ د لاکر نوم ده. شاید د هغه بل لاکر لګولی نو هر لاکر مختلف دی او فرق کوي. کله چې دا راغی تاسې به فور سټاپ به ووهئ، فور سټاپ چې تاسې وینئ هغه به کلیک کړئ او فور سټاپ به کړئ. کله چې مو فور سټاپ کړ اوس د هغه تلیفون څخه لاکر بیخي ورکېږي. لکه مثلا زه اوس ځم ګیلري ته او ګیلري دا ګوره ما خلاص کړی، دلته اوس ټول هر شی آزاد دی، هېڅ کوم لاک ماک نشته. یا هم زه فیسبوک ته ځم، اوس ګورئ فیسبوک تاسې وینئ چې هر څه خلاص دی، هېڅ هم کوم شی نشته. نو د دې طریقه تاسې کولی شئ چې هر چا کوم لاکر لګولی، هر لاک یې لګولی هغه له منځه ویسئ. اوس دا زموږ نه فیسبوک ته لاک شته او نه هم ګیلري ته لاک شته. دا لاک به کله راځي؟ کله چې بیرته هغه اپلیکیشن هغه کس کله خلاص ګوره دا اپلیکیشن موږ کله خلاص کړه بیرته لاکر راغی. اوس ګوره دلته بیرته لاک یې موږ څخه وغوښته، یعنې لاکر بیرته خلاص و. نو دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل رحیمي ټک یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. په لوی خدای مو سپارم، ښه وخت.